د اقتصادي کمیسیون لخوا د ملي پراختیا ستراتیژۍ مسودې تاییدېدل. د رییس الوزرا اقتصادي مرستیالۍ اعلان وکړ. اقتصادي کمیسیون د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د دغې مسودې له تایید وروسته هغه منظورۍ لپاره اسلامي امارت مشرتابه ته استولې ده. اقتصادي مرستیالۍ بنسټیزو ملي موخو ته د رسیدو برخه کې دغه سند د هراړخیز او اوږدمهاله یاد کړی دی. د اسلامي شریعت حاکمیت د حساب ورکونې او شفافیت اصل تامینول له سیمې او نړۍ سره د اقتصادي اړیکو او پر اساس تعاملاتو پراختیا د سولې او امنیت تامینول اقتصادي ودې د صنعت او زیربنا پراختیا سیمه ییز اتصال د چاپیریال خوندیتوب او د ملي ارزښتونو ساتنه ده. د اسلامي شریعت د قانون تحکیم رونتیا او ځواب وینه له سیمې او نړۍ سره د نیکو او اغیزناکو اړیکو پراختیا هیوادوالو ته د کاري فرصتونو رامنځته کېده او اقتصادي وده د دې ستراتیژۍ له مهمو موخو څخه ګڼل کیږي. موخه د اسلامي شریعت حاکمیت د حساب ورکونې او شفافیت اصل تامینول له سیمې او نړۍ سره د اقتصادي اړیکو او پر اساس تعاملاتو پراختیا د سولې او امنیت تامینول اقتصادي ودې د صنعت او زیربنا پراختیا سیمه ییز اتصال د چاپیریال خوندیتوب او د ملي ارزښتونو ساتنه ده. په ورته مهال یو شمېر کارپوهان د دغې ستراتیژۍ رامنځته کېدل د سیمې او نړۍ هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا په موخه مهم ګڼي. افغانستان هم به شرایط فعلی نیاز داره که هم یک استراتژی سیاست خارجی یک سیستم ایجاد کنند که ثبات دائمی و امنیت دائمی و هم در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی یک ایجاد شود و هم رابط با جهان دوباره ایجاد شود که افغانستان در حالت حرکت و ترقی باشه. با داشتن یک پلان مدون و به شکل منظمش ما میفهمیم که با کشورهای همسایه منطقه و جهان از نگاه اقتصادی چگونه برخورد داشته باشیم و در معادلات اقتصادی و حتی سیاسی ما میتونیم نقش برازنده ایفا کرده باشیم. د اقتصادي کمیسیون غونډه کې همدارنګه د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې ترڅو د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د مندول سیمه کې پر طبیعي حوض د برېښنا بندونو د امکان سنجۍ مطالعاتو پروژې د 1404 کال مالي بودیجه کې شامل کړي.